سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ان شاء الله نن چې دی په دویم اسایمنټ باندې کار کوو او وایو به چېرې موږ څنګه کولی شو دغه اسایمنټ چې دی دا سالو کړو. په دې کې تاسو ته ما ویلي چې یاره موږ به د څه شي نه کار ولو، نیسټډ لوپ نه. تاسو ته مې دلته لږ هینټ هم درکړی و چې یاره موږ به دوه لوپس داسې کریټ کوو چې یو به دا A لوپ وي او بل به B لوپ وي. صحیح ده؟ دا موږ ویلي وو او تاسو ته بیا ویلي چې دغه نمبرز به تاسو داسې پرنټ کوئ چې 1 2 3 4 5 6 ان تر 100 پورې. صحیح ده؟ داسې به تاسو پرنټ کوئ او خیر که دا بارډرز پکې نه وي څه پرابلم نشته دی، خو دا بارډرز هم موږ ورکولی شو. بیا دا به موږ په جاوا سکرپټ کې چې دی HTML څخه کار اخلو، خو هغه بیا تاسو ته لږ پروسس لینتي کېدو. نو چې اونلی سمپل تاسو داسې هم کړي وي چې دا نمبرز هم صرف پرنټ کړي وي، نو دا به یو پلس پوینټ وي ستاسو لپاره. راځو په دې باندې کار کوو او وایو چې یاره څنګه کولی شو موږ اوس دغه اسایمنټ سالو کړو. زه راځم کوډ کولاوم. دلته راځم تاسو ته به پهله دا وښیم. صحیح ده؟ زه راځم دلته تاسو ته مې ویلي دي چې موږ به تر څو پورې نمبرز کوو؟ تر 100 پورې. صحیح ده؟ نو چې زه دلته راځم پهله مې یو ویریبل واخیست، ورته مې چې دا دې څه شي د یو نه ایکول شي، او زه ورته یم چې دا A دې تر څو پورې لاړ شي؟ A دې 100 پورې لاړ شي، ځکه ما 100 نمبرز پکار دي. چې 100 پکار دي او زه دلته ورته وایم چې دا دې څه شی کېږي؟ دا دې A سره دې لس پلس کېږي. صحیح ده؟ زه ورته داسې وایم. اوس ګوره زه تاسو ته دا سیف کوم. سوري زه دا پرنټ کوم، دا ما پرنټ کړی نه دی، دا به زه لږ پرنټ کوم. زه به ورته A وښیم. صحیح ده؟ او دلته به زه یو بریک یوز کوم. زه به دغه لرې کوم، دلته د سره نه دغه کېږي، دا به زه سیف کوم. تاسو کتلی شئ موږ سره د A چې کوم دغه وه، زه تاسو دلته په سلایډ کې دروښیم. ګوره موږ سره د A لوپ ټول پرنټ شو، 1 11 21 31 41 دا ما پرنټ کو. صحیح ده؟ دلته ورته دا A پلس 10 ما ځکه ورکو چې ما ته دغه لوپ وچلیږي. په دې لوپ کې ما سره نمبر څه شی دی؟ ګوره 1 دی، بیا د 1 او 11 ترمنځ چې دی 10 نمبرز ډیفرنس دی، بیا هم داسې 21 ترمنځ 10 نمبرز ډیفرنس دی. نو زه ورته یم چې 1 دې پرنټ شي. دلته ګوره بل دې بریک شي، بیا چې بریک راغی په بل ځای کې څه شي 1 سره دې 10 جمع شي 11 دې پرنټ شي ماته. بیا دې چې بل ځل لوپ وچلیږي، بیا دې ماته 11 سره 10 جمع شي 21 دي شي. همداسې دا لوپ ان تر څو پورې 91 پورې وچلیږي. صحیح ده؟ زه اوس بس کوم، زه به دې نه بعد دا کوم چې زه به اوس د B دپاره کوم لوپ چې دی هغه به چلوم تر څو ما سره دلته 2 3 4 5 داسې نمبرز راشي. زه راځم دا لوپ چلوم او دې ته وایم چې یاره فور ویریبل B دا دې ایکول شي د A سره. زه درته وایم چې دا ولې د A سره ایکول کوم، د دې باره کې هم زه تاسو ته اوس وایم. نو زه به ورته لیکم چې B لیس دین داسې دي شي چې A پلس 10 داسې دي شي، او B سره د څه شي کېږي 1 دی پلس پلس کېږي. زه راځم دا تاسو ته اوس ښیم چې داسې ما ولې وکړه. صحیح ده؟ دا درته اوس داسې ګوره، زه راځم دلته ورته وایم چې کله A چې 1 دی نو دلته به B هم 1 شي. چې B 1 شو نو B سره د څه شي کېږي؟ بیا لس جمع کېږي لس. نو اوس که دلته تاسو وګورئ A 1 دی که نه، نو 1 سره چې دی څه شی دی لس جمع شي څو به شي 11. خو ما ورته ویل چې B د څه شی شي لیس دین 11 نه شي. نو دلته به دا څو پورې وچلیږي؟ لسو پورې وچلیږي. صحیح ده؟ لسو نه بعد به بیا 11 شي. نو چې 11 شي دلته اوس A 11 شو. صحیح ده؟ 11 سره چې لس جمع کړي نو 21. صحیح ده؟ نو دا دی لیس دین 21 وي. چې لیس دین 21 شي نو دا به 20 پورې وچلیږي. همداسې به 1 1 پلس کېږي ورسره چې پهله به شي همداسې 11 12 13 14 15 تر 20 پورې به داسې چلیږي. نو دا لوپ شو. زه راځم اوس دا ډایرکټلی دلته پرنټ کوم، ډاکومنټ ډاټ رایټ. نو زه ورته څه شیم B ورته وایم چې دا ماته پرنټ کړه. صحیح ده؟ زه دا سیف کوم. تاسو ګورئ ما سره دا نمبر دلته راغله. زه راځم دلته ورته یو بریک اخلم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ما د څه شی وکړه یو بریک واخله. نو تاسو کتلی شئ دا نمبر ما سره ډایرکټلی دلته داسې راغله. زه یو سپیس هم ورته اخلم چې دا لږ صحیح ښکاره شي. صحیح ده؟
نو تاسو کتلی شي موږ سره چې دا کوم نمبر زی دا بالکل صحیح راغله. ګوره ما سره 1 پرنټ شو. دلته زه تاسو دا لوپ یو ځل بیا ریپیټ کوم. ګوره دلته موږ سره 1 دی. پهله دا لوپ وچلیدو 1 ا دپاره 1 وچلیدو. دې دپاره به اوس دا بي لوپ چې دی دا لس ځل چلی. صحیح ده. نو چې لس ځل چلی اوس به زه راځم. ګوره دلته بي د ا سره ایکول دی 1 دی. صحیح ده. چې 1 دی نو دا به راځي دې کې به چیک کوي. نو دا 1 چې دی د 11 نه لیس دی. صحیح ده. نو بي هم 1 شو. صحیح ده. بي د 11 نه لیس دی دا کنډیشن پې ترو شو. دې سره راځي یو ورسره پلس کوي چې یو د یو سره پلس کو نو 2 شو. بیا راځي دلته پرنټ کو بریک دغه کو. صحیح ده. هغه پورې دا بریک نه دا بریک چې دی دا کمانډ هغه پورې دا سټیټمنټ هغه پورې نه ایگزیکیوټ کیږي تر څو پورې چې دا لوپ نوی ختم شوی. نو کله چې دا وشو بیا راځي دلته چیک کوي. اوس اچ شو اماغه څه شی دی څه ورته وایي. اوس اچ دی 2 دی. بي 2 دی. نو بي راځي دلته کنډیشن کې چیک کوي او ورته وایي چې دا د 11 نه کم دی یا نه دی. چې بي د 11 نه کم دی نو 2 دی. نو بالکل دا کنډیشن ترو شو. بیا ور سره یو پلس کوي او بیا 3 کوي. نو دا به تر څو پورې چلیږي؟ دا به تر 10 پورې چلیږي ځکه لس چې دی لیس دین 11 دی. چې لیس دین 11 دی نو دا به څه شي کیږي و به چلیږي. چې کله بیا دا لوپ ختم شو موږ ته به بریک راشي بل لین ته به راوځي 11 نه به شروع شي. نو دا به تر 100 پورې همداسې چلیږي. امید دی چې دغه کوم دغه اسایمنټ چې دی دا تاسو هوبهو همداسې کړي وي. د دې بریک کمال هم تاسو ولیدو. که چېرته دا بریک موږ دلته یوز کړو نو دا بیا موږ سره همداسې نه پرنټ کیږي. دا بیا موږ سره بل ساندې راځي. ګوره دلته دا بریک دلته یوز کوم دا بیا موږ سره صحیح نه راځي. ګوره زه راځم زه دا سیف کوم. ګوره دا ما سره څه داسې شانته کې راغی نه. ما سره ټول بریک مطلب په یو ورټیکل شکل کې ټول پرنټ کو. خو زم چې نه دا څنګه شي دا دی ما سره داسې راشي چې څنګه ماته اسایمنټ کې خودل. نو دا به هوبهو همداسې راشي. نو د لوپ نه بهر بریک یوز کول او دلته یوز کول دومره ډیفرنس لري. امید دی چې دغه اسایمنټ تاسو هوبهو همداسې کړي وي او ډیر څه مو ته لاس راوړي وي. نو که چا څه مسټیک هم کړی وي تاسو په دغه کې کتلی شئ. په را روانه ویډیو کې به انشاءالله په نیو ټاپک غږیږو. اوس وخت دپاره ښه وه درته غواړم. الله پامان.